پر خوست او کونړ د پاکستان بریدونه د افغانستان استازولۍ ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی. خوندور اقدام په سلامونه مو هرکلی کوم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ اعلان کړی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بریدونو په تړاو یا د ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. طالبانو ویلي په کونړ او خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباریو کې نږدې 50 وګړي شهیدان شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو د افغانستان پر خاوره د یاد هیواد ښکاره تیری دی چې پایله یې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي فایق ویلي د دې بریدونو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کړی او د دا ډول بریدونو مخنیوی او پرې د ملګرو ملتونو د منشور په بنسټ د غور غوښتنه کړې ده. نوموړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان تیر حکومت لخوا ګمارل شوی دایمي استازی دی چې اوس مهال هلته د افغانستان استازیتوب کوي. یاد سازمان تر اوسه طالبانو استازی او استازولۍ نه ده منلې. نمایندگی دائمی افغانستان از حملات هوایی پاکستان بالای منازلهای رهایشی در ولایت کنر و خوست که منجر به کشتن و زخمی شدن افراد ملکی شد آن را نقض آشکار افغانستان توسط پاکستان رسما به شورای امنیت شکایت نمودیم. دغه د نصیر احمد فایق لیکنه وه.